د سترې محکمې د مرکزي تبعیض عالی ریاست اړوند مدني دیوان د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 902 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تبعیض عالی ریاست اړوند جزا دیوان د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 195 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تبعیض عالی ریاست اړوند نظامی منصوبینو او عامه امنیت دیوانونو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 100 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تبعیض عالی ریاست اړوند تجارتي دیوان د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 183 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تبعیض عالی ریاست اړوند جزا او عامه امنیت دیوانونو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 143 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تبعیض عالی ریاست اړوند مدني دیوان د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 138 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تبعیض عالی ریاست اړوند نظامی منصوبینو او تجارتي دیوانونو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 215 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 1919 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 6521 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 15000 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 3459 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 4246 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 3515 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 2818 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1155 وثیقې هم اجرا کړي دي.